که تا ته ډېره سخته غوسه درځي، کورنۍ هم ستا د غوسې د لاسه پریشانه ده، په وړو وړو خبرو باندې غټ نقصانات را مخې ته کوي، په معمولي خبرو باندې غټ جنګونه کوي، یا ستا د غوسې د لاسه تا سره څوک خبرې نشي کولی. نن درته انشاءالله داسې یو علاج ښایم چې د هغې په وجه به الله سبحانه وتعالی ستا غصه ختمه کړي، او هغه علاج موږ ته زموږ خوږ نبي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی دی. امام بخاری رحمه الله حدیث ذکر کړی دی. سلیمان ابن سرد رضی الله تعالی عنه فرمای كنت جالسا مع النبي صلی الله علیه وسلم، ویل زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په خوا کې ناستومه، یو دوه کسانو یو بل سره جګړه شوله چې یو بل ته یې بدې ردې ویلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو باندې نظر پرېوتلو چې سخت زیات غصه دی، رنګ یې تک سور واوړېدلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل ما سره یوه کلمه ده، که چېرته دا کس ووایي د باندې چې دا کوم حالت دی دا به ترېنه لاړ شي، یعنې غصه به یې ختمه شي. که چېرته د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل ذهب عنه ما یجدو، دنه به هغه غصه لاړه شي کوم چې په ده باندې راغلی ده. مسند احمد کی حدیث دی. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي څه خلک راغله یو قوم او زه په حوض باندې ولاړ یم، هغوی ویل داسې به کوم یو ځوان چې د ابو ذر غفاري رضی الله عنه خواته ورشي او موږ له ترېنه اوبه راوړي. یو کس تیار شولو چې زه به دا اوبه درله راوړم. هغه ابو ذر غفاری رضی الله عنه فرمایي دا کس ما طرف ته را روان شو، ما ته انتهایی سخته غوسه راغلې وه. زه په دغې ټایم کې کېناستلم، د کېناستلو نه وروستو څملاستلم. کله چې دا کس ما ته راورسېدو ما ته ویل ابو ذر غفاري څه وجه ده چې ته اول کېناستلې او بیا وروستو څملاستلې؟ ویل ما ورته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا غضب احدکم، کله چې یو کس یو تن ستاسو نه غوسه شي او هغه ولاړ وي فلیجلس، نو دا دې کینی. که چېرته غصې ختمه شوه ښه پخه، که غصې ختمه نه شوله فلیستجع، نو دا دې په دغې ټایم کې څملي. نو دویم نمبر په دغې ټایم کې که ولاړ وي کېدیني، که په کېناستلو سره یې غصه کابو نه شوه څه دې ملي. امام ابو داود رحمه الله حدیث نقل کړی دی. عطیه رضی الله تعالی عنه فرمایي ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل ان الغضب من الشیطان، یقینا دا غصه د شیطان د طرفه، و ان الشیطان خلق من النار، او شیطان د اور نه پیدا کړی شوی دی، او اور په اوبو سره مړ کیږي. نو چې کله یو کس تاسو نه غصه شي فلیتوضأ، نو دا دې اودس وکړي. نو دریم نمبر په دغې ټایم کې اودس کول. امام بخاری رحمه الله حدیث نقل کړی دی. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي یو صحابي رالو اې د الله رسوله ما ته وصیت وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل لا تغضب، غصه مه کوه. هغه بیا ویل د الله رسوله ما ته څه وصیت وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم بیا ورته وفرمیل غصه مه کوه. هغه بیا دریم ځل بیا خبره تکرار کړه. نبی صلی الله علیه وسلم بیا همغه شانتې جواب ورکړلو. دغه صحابي وایي وروستو ما سوچ کولو چې نبی صلی الله علیه وسلم ولې ما له همدغه یو وصیت وکړلو. ویل چې ما سوچ وکړو فاذا الغضب یجمع الشر کله، ویل دا غصه چې دې ټول شرونه ځان سره راجمع کړي. ځکه غصه چې کوم د اول غیرت او اخر ندامت او پیمانتیا ده. نو چې کله یو انسان له غصه ورځي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی وایي، که ولاړ وي کېدیني او که ناست وي څه دې ملي. او دریم نمبر اودس دې